زما د واده شپه داسې وه. دوستانو په یوې نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د ناوې له خولې کله مې چې اول خاوند کوټې ته راغی نو هغې راته سلام وکړ او ما په ډېر آهسته لهجه ورته جواب ورکړ. بیا راسره خوا کې کېناست او راسره یې د مینې خبرې شروع کړې او په خبرو کې یې راڅخه پوښتنه وکړه چې کورنۍ پسې خو دې خفه شوي نه یې، او ډېره ډاډګیرنه یې راکړه. نو بیا یې راته وویل دا د خپل کور دی، ډارېږه مه، زه او ته په پاکه نکاح سره یو ځای شوي یو. نو نن شپه زموږ د ژوند تر ټولو ښایسته شپه ده، نو ته د زړه کې ډار ته ځای مه ورکوه. نو بیا یې په ډېره مینه غېږ کې ونیولم او د مینې خبرې یې راسره شروع کړې. کله چې د شپې ساعت 2 بجې شو نو راته یې غږ کړ چې زما د زړه سره یو خبره درته وکړم. نو ما ورته وویل چې هو زړګیه ووایه. نو وویل چې غواړم چې کالي دې په خپلو لاسو سره لرې کړم او د کمپلې لاندې در سره لوڅ سملم. نو دا خبره یې داسې په مینه راته وکړه چې څومره ډار چې زما په زړه کې و هغه ټول ختم شو. نو د واده هغه درانده کالي یې رانه په خپلو لاسو وایستل او حتی سینه بند یې هم راته خلاص کړ. نو بیا یې په خپل کمیس هم وایستو. نو کمپله یې راکش کړه او کلکه یې غېږ کې ونیوله. نو بیا هم راسره کیسې شروع کړې. خو بعد له نیم ساعته یې بیا راته وویل د زړه سره نور څه هم غواړم. بیا ما هم ورته وویل څه دې چې زړه وي ویې غواړه او ویې کړه. نو بیا یې رانه په خپلو لاسونو پرتوګ هم کش کړ او راته یې وویل چې ځان ښه را جفت کړه. نو هغې هم هر څه لرې کړي وو او زه یې په غېږ کې کلکه ونیولم. شونډې یې رانه راودلې، په سینو یې راته لاسونه وهل. خو زما شوق یې دومره را زیات کړی و خو د شرمه مې څه نه ورته ویل. نو هغې هم واسلین ځان سره راوړی و. نو په ګوته یې لږ شاندې راواخیستل او په شرمګا یې راته ووهل او مالش ورکول یې شروع کړل. نو دې وخت کې سم اور راباندې بل و خو ما شرم ورک کړ. آهسته مې یو لاس د خاوند ذکر ته یووړ. نو هغه خو لا وخته تیار و. نو ما ورته آهسته په غوږ کې وویل چې راځه دا د ډار مې لرې کړه. نو هغې ذکر راواخیست او زما په شرمګا شونډو باندې یې ښه وسولو. نو بیا یې آهسته را داخل کو. ما لږ شاندې تکلیف شو، یعنې درد احساس مې وکړ. خو هغې بیا 3 دفعې په زوره داسې را داخل کو. نو بیا په ځان نه یم پوه شوې. بیا چې درد ورک شو نو تقریبا سهار شوی و. نو خاوند راته په خوله کې مسکی کېدو. نو ما ورته وویل چې اوس را باندې خاندې؟ ویل یې نه، ډېره را باندې ګرانه یې او څومره خوږه یې. نو د مینې خبرې یې کولې چې مور یې اواز کړ. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو د خوښۍ سبب ګرځېدلی وي نو ضرور لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د انګړي نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ټولې ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. مننه.